پاکستاني ځواکونه وحشت کې له اسرائیلو مخکې شول. د ټي ټي پي مجاهدینو ژوندي ښخ کول او د افغان طالبانو غبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره ورځ د پښتونخوا په محمد ایجنسۍ سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او پوځیانو ترمنځ مخامخ جګړه وشوه چې نتیجه کې یو شمېر پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. کله چې سیمې ته نور پاکستاني ځواکونه ورسېدل او د ټي ټي پي مجاهدین محاصره شول، ساعتونه تېر شول، خو بیا هم یاد مجاهدین چمتو نه و چې تسلیم شي او ځانونه یو سوري کې پټ کړي وو. خو وروسته پاکستاني ځواکونو ورپسې سکواټر راوړ، د سوري خوله یې وربنده کړه او یاد مجاهدین همالته ژوندي ښخ کړل شول او شهیدان شول. یاده پیښه د طالب فعالانو سخت غبرګونونه راپارولي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. فیضان لیکلي د دویم اسرائیلو پوځ د ټي ټي پي محاصره مجاهدین چې ژوندي تر خاورو لاندې کړي وو اوس یې بیرته له خاورو راوباسي. جنرال موبین لیکلي چې وایي اوکرایي پوځ له اسرائیلو بدتر دی، خو دا کارونه یې وینو که نه. تاسو وګورئ چې اسرائیل کله د حماس مجاهدین ژوندي ښخ کړي، مګر د امریکا غلام او اوکرایي پوځ دا کار هم وکړ. اخندزاده لیکلي د دغه مجاهدینو قاتلین اول د حقانیه مدرسې ملایان دي. دوی ولې چې په خوله ناست دي، ولې د جهاد فتوا نه ورکوي، پیروکانه منافقین دي. مبارز کندهاري لیکلي تېره ورځ د پاکستان دویم اسرائیلو پوځ مهمندو کې څو تنه د ټي ټي پي محاصره مجاهدین ژوندي تر خاورو لاندې کړه. دا هغه وحشتونه دي چې موږ ته د بري زیری له ځانه سره لري. حافظ عمري لیکلي پاکستاني حکومت مومند ایجنسۍ کې هغه 2 تنه ځوانان چې محاصره شوي وو 2 ورځې د حکومت سره مقابله وکړه او یو غار ته یې پناه ویوړه. په هغه غار کې ژوندي ښخ کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.